په سریز کې څه وشول. سلام، زه نظیفه سوله یم او تاسو ته د سپورټ خبرونه له پوهاوي څخه وړاندې کوم. د افغانستان او آیرلینډ ترمنځ د 3 ورځنۍ لوبو سریز پای ته ورسید. دغه سریز د مرغومې میاشتې په 2 پیل شوی و چې تر 7 نیټې یې دوام وکړ. په نوموړي سریز کې 3 ورځنۍ لوبې شاملې وې چې 3 واړه افغانستان وګټلې. په دې لوبو کې د افغانستان لخوا د 19 کلنو تکړه لوبغاړي عظمت الله عمرزي ته هم چانس ورکړل شوی و چې په یوه لوبه کې 2 منډې وکړې او د 4 اورونو په کولو سره یې کومه ویکټه وانخیسته او په 2 نورو لوبو کې چانس ورنه کړل شو. د دغه سریز په لومړۍ لوبه کې رحمان الله ګربز ښه توپوهنه وکړه چې نوموړی تر نورو ډېرې 120 منډې جوړې کړې. د ګربز لپاره دا لومړۍ ورځنۍ لوبه وه چې ترسره کوي یې. نوموړی 18 لوبغاړی شو چې په خپله لومړنۍ ورځنۍ لوبه کې سلیزه پوره کوي. په لومړنۍ لوبه کې افغانستان د 9 لوبغاړو په سوځېدلو سره 280 منډې جوړې کړې چې د آیرلینډ لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او لوبه افغانستان وګټله. د دویمې لوبې په چې آیرلینډ وګټله او توپوهنه یې غوره کړه چې پکې پاو سټرلینګ د نورو ډېرې 128 منډې جوړې کړې چې په ټوله کې آیرلینډ د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره د 260 منډو هدف وټاکه او افغانستان لوبډلې یاد هدف د 3 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د درېیمې لوبې په چې آیرلینډ وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. د افغانستان لخوا د لوبې پیل ښه نه و. هر لوبغاړی به چې میدان ته راکښته شو د کمو منډو په کولو سره به بیرته له میدانه بهر شو. د افغانستان لخوا ډېرې منډې راشد خان 48، اصغر افغان 41 او ګلبدین نایب 36 منډې جوړې کړې چې په ټوله کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 266 منډې جوړې کړې. د آیرلینډ لخوا پاو سټرلینګ تر نورو لوبغاړو ډېرې 113 منډې جوړې کړې چې د راشد خان غوره توپ اچونه آیرلینډ لوبډله له یاد هدف څخه راوګرځوله او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 213 منډې جوړې کړې. راشد خان د 4 لوبغاړو په سوځولو او 48 منډو په کولو سره د لوبې غوره لوبغاړی شو او د ټول سریز غوره لوبغاړی پاو سټرلینګ شو. د دغه لوبو هدف د 2023 کال نړیوال 50 اوريز جام ته د وتلو په موخه ترسره کیږي چې 10 غوره لوبډلې په یاد سریز ته لاره پیدا کوي. تر دې دمه د افغانستان لوبډله د یاد سریز پر لور ښه روانه ده او کومه لوبه یې تر دې دمه نه ده بایللې. د پوهاوي درنو اورېدونکو له ملتیا نه مو مننه.